یو ځوان یوې ښایسته ښځې سره څه وکړل. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. دا خان کلیک چینل دی او په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو یوه ډېره خوندوره قصه در سره شریکوم په دې هیله چې ستاسو به خوښه شي، نو ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. کیسه دا چې یو دوه ډېر خواږه دوستانو. د دې دواړو دوستانو د یو بل نه یوه خبره هم پټه نه وه. یو بل ته یې هر قسم رازونه ویل. په دې دواړو دوستانو کې د یو دوست حال داسې و که هغه به په اور کې هم لاسونه نو اور به په هغې باندې هیڅ اثر نه کوو. د بل دوست یې ورته وویل چې ملګریه ما ته دا قصه وکړه چې ته څنګه په اور کې لاس اچوې او تا ته هیڅ تکلیف نه در رسیږي او لاس دې نه سوځېږي او اور په تا باندې هیڅ اثر نه کوي. د دې څه وجه ده؟ دا راز خو راته ووایه. ملګري ورته وویل چې دا ډېر لوی داستان دی، یو وخت به راشي چې درته به یې ووایم. خو د بل ملګري ورته وویل چې نه، دا خو بیا دوستي نه شوه چې ته ما ته خپله قصه نه کوې. باید همدا اوس راته دا قصه وکړي، ځکه چې دوستان د یو بل نه خبرې نه پټوي، او که د یو بل نه خبرې پټې کړي نو دا خو بیا دوستي نه شوه. نو بیا ورته ملګري وویل چې ښه ته دومره اصرار کوې او ما ته بار بار وایې نو واوره، تا ته خو معلومه ده چې زه یو مالداره سړی یم او دا ځکه چې زما پلار هم مالدار و. زه چې کله ځوانۍ ته ورسېدم نو زه ډېر ښایسته وم. الله تعالی ما ته ډېر حسن راکړی و او د ځوانۍ او ښایست سره سره ما سره پیسې هم وي. نو یوه شپه څه وشول چې زه د شپې د خپل کور په چت باندې ګرځېدم، نو څه مې ولیدل چې زما کور ته مخامخ چې کومه بله بالخانه او یا کور دی، نو د هغې د چت د پاسه هم یوه ډېره ښایسته جینۍ ګرځي راګرځي. د هغې د سپوږمۍ په شانتې مخ داسې ښکارېدو چې زما په زړه کې ځای ونیو. ما چې هغه په لومړي ځل ولیده نو زما ورسره بې کچه مینه پیدا شوه او زه د هغې د حسن غلام جوړ شوم. زه د هغې د کور خواته ورنږدې شوم او غږ مې ورته وکړ چې ای ښځې، زه به ستا په خپو کې د پیسو انبارونه واچوم او ډېرې پیسې به درته درکړم، خو د خدای دپاره زما یوه خبره ومنه او زما د زړه ارمان پوره کړه. خو هغه جینۍ زما هیڅ خبره وانه اورېده او زه یې ډېر شرمنده کړم. په دې خبره کې میاشتې تېرې شوې، کلونه تېر شول، خو داسې یوه ورځ او شپه تېره نه شوه چې ما به دا کوشش نه کوو چې زه دا جینۍ په څه طریقه باندې راضي کړم. ما به دې ته د پیسو لالچ ورکولو او ورته به مې ویل چې زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم، خو د خدای دپاره زما ارمان پوره کړه. ما هره طریقه وازمایله او هر قسم لالچ مې دې ته ورکړو، خو دغه جینۍ وه چې هېڅکله هم تسلیم نه شوه، حتی چې زما یوه خبره یې هم وانه اورېده. خیر ورځې تېرېدې، میاشتې تېرې شوې، کلونه تېر شول او د دې جینۍ یوه ورځ واده وشو او د دې 3 اولادونه پیدا شول. یو وخت داسې راغی چې زمونږ په علاقه کې قحط سالي شروع شوه، یعنې خوراکي مواد قحط شول او زما پلار ما ته وویل چې ای زویه، غریبانان د ولږې نه مړه کېږي او ته داسې وکړه چې د خوراک څښاک سامانونه پیدا کړه، په پیسو باندې د ښارونو نه راوغواړه او په خلکو کې تقسیم کړه، یعنې په دې غریبانانو کې تقسیم کړه. ما دغه سامانونه راوغوښتل، بیا زه یوه ورځ ناستم او په غریبانانو کې مې د خوراک دغه شیان تقسیمول. په دې وخت کې داسې وشول چې ما کومه جینۍ غوښتله دغه هم په قطار کې ولاړه وه او د خوراک شیانو ته انتظار کولو. ما خپلو نوکرانو ته وویل چې تاسو د نورو غریبانانو کې د خوراک شیان تقسیم کړئ، زه اوس راځم. نو ما دغه جینۍ ته اشاره وکړه او خپلې خواته مې راوغوښته. ما ورته وویل چې ای ښځې، ته د څه لپاره راغلې؟ هغې راته وویل چې ای ځوانه، زه د 3 ماشومانو مور یم او زما بچي د ولږې نه مړه کېږي، نو په دې وجه زما نه د هغوی ولږه برداشت نه شوه او تا ته پته ده چې هر یو غریب په دې وخت کې د مالداره خلکو په دروازو باندې خیرات غواړي. نو ما نه د خپلو بچو دغه ولږه هیڅ برداشت نه شوه او زه ځکه ستا درته راغلم، د خدای دپاره ما سره څه مدد وکړه چې زما بچي ماړه شي. دغه مالدار هلک وایي چې په دې وخت کې ما سوچ وکړو چې نن خو دا مجبوره ده او راځه د دې مجبورۍ نه فایده اوچته کړه او څه دې چې زړه غواړي دې ښځې سره یې وکړه، ځکه دا د خپلو بچو لپاره هر څه کولو ته تیاره ده. ما بیا دغه ښځې ته همدغه خبره تکرار کړه چې ای ښځې، زه به ستا په خپو کې د پیسو انبارونه ولګوم، ته چې څومره پیسې غواړې زه به یې درته درکړم، خو زما یو شرط دی، ته زما دغه خواهش پوره کړه کوم چې ما د اولې ورځې نه تا ته ویلی و. مطلب دا چې دغه ځوان دغې ښځې ته د غلط کار کولو دعوت ورکولو چې ما سره داسې غلط کار یعنی زنا وکړه، او که دا را سره ونه کړې نو دا خبر واوره چې د ټولو غریبانانو کې به د خوراک مواد تقسیم کړم او دوی ته به هر څه ورکړم، خو تا ته به هیڅ هم میلاو نه شي. ښځې ورته وویل چې ای ځوانه، د الله تعالی نه معافي وغواړه
د لذت لپاره ګناه مه کوه. لذت به لاړ شي خو ګناه به د تل لپاره پاتې وي. خو ځوان ورته وویل چې یا خو زما خواهش پوره که او یا خالی لاس بیرته د دې ځای نه لاړه شه. ښځه واپس شوه، خو چې کله د خپلو ماشومانو خواته ورنږدې شوه نو ماشومانو یې مور ته بیا وویل چې مورې موږ د ولږې نه مړه کېږو، موږ ته د خوراک څه پیدا کړه چې ویې خورو. هغې خپلو ماشومانو ته تسلي ورکړه او بیا یې ماشومانو ته نشو کتلی بیرته د دغه ځوان خواته را واپس شوه او ورته یې وویل چې ای ځوانه زموږ په حال رحم وکړه. هغه ځوان ورته بیا په غوسه باندې وویل چې ای ښځې تا ته ما مخکې هم وویل چې زما خواهش پوره کړه نو تا ته به هر څه درکړم، که نه نو تا ته به هېڅ هم میلاو نشي. کله چې په دریم ځل باندې دغه ښځه خپلو بچو ته را واپس شوه نو بچو ورته وویل چې ای مورې یا خو داسې وکړه چې موږ ته د خوراک څه پیدا کړه او یا موږ مړه کړه ځکه چې موږ نور ګزاره نشو کولی. ښځه چې ډیره مجبوره وه نو ویل یې چې زه به داسې وکړم چې بیرته به لاړ شم، ګناه به وکړم ځکه چې زما مجبوري ده او بیا به د الله تعالی جل جلاله نه معافي وغواړم، کم از کم د ماشومانو ژوند خو به بد شي. په دې سره دغه ښځه بیا ځوان ته راغله او ورته یې وویل چې ای ځوانه رحم وکړه د الله تعالی نه ویریږه. خو ځوان ورته بیا وویل چې ای ښځې ته زما خواهش پوره کړه او زه به ستا خواهش پوره کړم، یعنې زه به تا ته هر څه درکړم. کله چې د جینۍ د خولې نه ووتل چې زه تیار یم نو په دغه وخت کې د جینۍ ذهن ته دا سوچ راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، مفهوم یې داسې دی چې څوک د الله تعالی جل جلاله د ویرې نه ګناه پرېږدي نو الله تعالی هغه ته د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د هغې ده ته وهم او ګمان هم نه وي. بیا دغه ښځې دغه ځوان ته وویل چې ای ځوانه واوره چې زه خپل یو زوی داسې لیدلی شم چې مړ شي خو هیڅکله به هم د الله تعالی جل جلاله نافرماني ونه کړم او زه به د دې نه وروسته بیا هیڅکله واپس را نشم. کله چې ښځه کور ته راغله نو خپلو بچو ته یې وویل چې ماشومانو بچو صبر وکړئ، اوس به د خوراک څه راشي. مصلی یې واچوله او کېناسته او د الله تعالی نه یې دعاګانې غوښتل شروع کړل چې الله تعالی تا پیدا کړي یو نو ته موږ ته د خوراک بندوبست هم وکړه. ای رب کریم زما د بچو لپاره د خوراک انتظام وکړه. تر اوسه لا دا خبرې پوره شوې نه وي چې دروازه وټکېده. کله چې دروازه خلاصه کړه نو ویې لیدل چې هغه هلک په دروازه باندې ولاړ دی او ورسره نوکران هم دي. دغې ښځې ته غوسه ورغله او په تونده لهجه یې ورته وویل چې ای ځوانه اوس ته دلته د څه لپاره راغلی؟ ځوان ورته وویل چې ای زما خورې ما معاف کړه، ته یو غریبه ښځه او د الله تعالی جل جلاله نه دومره یریږي او زه یو مالداره سړی یم او بیا هم په زړه کې دا ویره نه لرم او د الله تعالی نه یره نه کوم. اوس زما زړه ډیر بدل شوی دی. اوس خو ته څه چې په ټول ژوند کې به هیڅ یوې بلې ښځې ته هم په غلط نظر باندې ونه ګورم او نه به ترې د غلط کار مطالبه وکړم. دا واخله دا خوراک زما د طرف نه تحفه قبوله کړه او زه به د نن نه وروسته تا ته خپله خور وایم. دغې ښځې ورته وویل چې ودرېږه. ښځې زر د شکر سجده ادا کړه او دعا یې وکړه چې یا الله که چېرته دا هلک په خپله واده کې رښتینی وي نو په ده باندې د دنیا او د جهنم اور حرام کړه. دغه هلک خپل دی بل ملګري ته وویل چې ای ملګریه دا ټول د دغه ښځې د دعا برکت دی او دغه دعا قبوله شوې ده، نو ځکه خو چې زه کله په اور کې هم لاس اچوم نو زما لاس نه سوځېږي او په ما باندې هیڅ اثر نه کوي او دا امید کوم چې انشاءالله د جهنم اور به هم په ما باندې څه اثر نه کوي. دوستانو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او تاسو به په مقصد باندې پوه شوي یاستئ چې د الله تعالی جل جلاله لپاره ګناه پرېښودل څومره لوی انعامات او اجرونه لري. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ چې تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې نورې هم جوړې کړو او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. د الله په امان.